د نن پنجشنبې ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. په افغانستان کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان ځانګړي استازي د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره وکتل. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې له غزني تر کندهار د 220 کیلو ولټ برېښنا مزي غځولو پروژه پیل شوه. یا د پروژه د 300 میگاواټ برېښنا د تولید وړتیا لري چې پر بنسټ به غزني، زابل او کندهار ولایتونه له برېښنا برخمن شي. د اسلامي امارت چارواکو د قوشتېپې کانال د چارو د لیدنې پر مهال ډاډ ورکړه چې د یاد کانال چارې به 100% له داخلي بودیجې بشپړوي. د افغاني سرې میاشت یو مهمه نړیوال روغتون په ګډو همکاریو په دې روغتون کې د سوري زړه د 14 ناروغانو درملنه پیل شوه. د فراه امنیه قومندانۍ وایي چې امنیتي ځواکونو 2 کسان د انسان تښتونکو له منګولو ژغورلي. یا د قومندانۍ زیاتوي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې 2 انسان تښتونکي نیول شوي او د څېړنو لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. د ترافیک عمومي ریاست وایي چې یو کیلو موټرو ته اسناد ورکوي. د کابل ښاروالۍ وایي د څلورمې ناحیې اوسیدونکو د خپلو ملکیتونو مخې ته نیالګي کېنول.